دا صفي الله شینواری نومیږي. نوموړی د ننګرهار ولایت شینوارو ولسوالۍ څخه کابل ته د کار لپاره راغلی دی. اوس د کابل ښار کارتیسي اړوند پل سرخ څلور لاره کې په یوه هوټل کې د کباب پخونکي په توګه دنده مخته وړي. وایي دا کار یې په ډیر تکلیف سره زده کړی او اوس ډیر خوښ دی چې خپلې کورنۍ ته ګټه وټه کوي. له ده مو وپوښتل چې کابل ته یې راتګ څه ډول و او له کومو ستونزو سره مخ شوی. اوله کې چې راتلو کابل هم سره لیدلی نو چې دا به څنګه شي، د سره شمالي نه بدل ته راتلو 2 وارې به په لاره کې ورک شو، په زحمت دی وباسې به یې هر څه تیر کړه. اوس ماشاءالله موږ سره خلک بلد دي، ټول موږ نه پوښتنې کوي چې دا کار به څنګه شي، کوم ځای کې به ښه. نو زحمت ښه شی دی چې وایي بسیار مسلمان او زحمت پسې راحت شته دی. د شینواري لپاره د دې کار زمینه 41 کلن ځوان برابره کړې ده چې خپله هم یو هوټل لري. نوم یې ناصر خاکسار دی. له هوټل وړاندې یې د ژوند اقتصادي وضعیت ښه نه و او دې څه سوداګریز فکر ته اړ کړ تر څو کار وکړي. زما خو تقریبا 20 کاله کېږي چې کباب کار کوم. تجربه مې مکمل ده وکړې. شاګردي چې هر کار کې وکړي هغې تجربه صحیح راځي. پېښور کې چې زموږ کور و، ما خپله دوکان و، خل به راتله چې افغانستان کې کار نشته، کشمیر له به موږ باریان پاتې وو چې څنګه نشته دی، چې کوز نه رالو دلته رالو، یو ورځ هم نه یم بېکاره، دغه اختر په ورځ هم موږ ته رخصت نه راکوي. خاکسار زیاتوي چې د کار شروع یې سخته وه خو ښه کاري پلان ورته دا هر څه اسانه کړل او اوس له څو تنو نورو کارګرو سره کار ته دوام ورکوي. اول خو موږ ډېر غربت حالت وو، موږ خپل ورونه داسې دوستان موږ خپل منځ کې سره کېناستو چې شی موږ باید شروع کړو، یعنی کوم تجارت وي چې موږ باید په پښو ودرېږو. نو موږ دا فیصله نهایي شوله چې باید چپلي کباب شروع کړو. دی ټینګار کوي چې د بریا لپاره اراده، پلان او صداقت مهم دي. پرته له دې هر کار بې پایلې کیدای شي. له ښاغلي ناصر سره نه یوازې شینواری مصروف دی بلکې نورو ځوانانو ته یې هم د کار فرصت ورکړی دی. اول خو ډېر کم ولو، تقریبا 3-4 نفر وو، اوس ماشاءالله الحمدلله تقریبا تر 10 پورې رسېدلي یو. خو استاد ځان ته معاش لري او شاګرد ځان ته معاش لري، هغه بیا فرق ده. خو د خوشحالۍ احساس خو ډېر کوو ځکه چې یو خو دا آزاد ده، یعنی هیڅوک د سره کار نسی درلودلی. بل چې دا بیا تجارت ده، ځکه چې د اسلام نظر هم که چیرې موږ وګورو حلاله روزي ګټل دا خود عبادت ده. دغه ځوان صفي الله دی، عمر یې 27 کاله دی او دلته یې دنده د چرګ کباب کول دي. دی خورا حاکم ښکاري او په ډېرې مینې خپل کار ته دوام ورکوي. داسې خلک وینم د چا لاس نه یې خپه نه یي، بس زه شکر وباسم چې زه په 4 اندامه خو روغ یم، ماښام له خو بچو له یو څه رزق پیدا کې. خواري او محنت خو هر کار غواړي، چې خواري او محنت ونه کړي هغه کار سر نه نیسي، هغه کار نه کېږي. یو 3-4 کاله مې شاګردي وکړه، سختي مې ویستله، نو بس بیا مې ځان دغه ته راورسوه، دې حد ته مې ځان راورسوه. بس اوس دلته ولاړ یم، استاد یم، معاش اخلم. دغه نوموړي ته مخامخ یو بل ځوان سیخ کباب پخوي. نوم یې وحید الله دی او له څو کلونو را په دې خوا دې دندې ته دوام ورکوي. وایي دې کار کې یې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي او ډېرې خاطرې ورسره داسې دي چې تل به یې په یاد وي. یو کار هم داسې اسانه نشه دی، اول به بس محنت کې، خواري به کې، بیا به کار زده کې، خو بس بیا هم کار را زده که بس دلته بیا ودرېدو، هغه دنده بیا موږ په مخ باندې وړو. لاس هم پکې غوڅ کړی دی وروره، داسې ده چې خراب شوي دي رانه ډېر زیات. دلته سیخ کباب جوړوم، جوجه کباب جوړوم، چکن ټکا کباب جوړوم. د کابل سړه هوا او دا ګرم کباب هغه وخت انسان ته ارزښت معلومیږي چې کله وږی او وی خوري. شینواری صاحب لږ کباب اجازه چې وخورو او خوند یې وګورو چې ذایقه څنګه ده. په سړه هوا کې کابل میشتي ډیر کله د کباب خوراک کوي ځکه دا ګرم دی او په دې کې مرچ مسالې هغه څه دي چې انسان وجود ګرم ساتي او ډیر ګټور وي. نو موږ تجربه کوو چې څنګه دي اوس دا کباب ګرمیږي او له دې وروسته به یې خوند وګورو. دا نو ډیر ګرم کباب دی، زه ګورم چې خوند یې څنګه دی. واه بالکل درنو لیدونکو خورا زیات خوندور دي. نو په هیواد کې داسې کاروباریان چې وي خپل کورنۍ ته او ټولنې ته کار کوي دا ډېر خوند کوي. ډېره مننه، ډېر خوند یې وکړو. کور ودان.
کار زیار او خواري غواړي، خو ځینې بیا د دغه سپینګیري په څیر پر موټر سایکل خپل کار ته په سړه هوا کې دوام ورکوي.